لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محترم صدر معزز مهمانان گرامی اولیاء قبول. آمین. دنیا څنګه دنیا ده د دغه په باره کې موږ له ډېره وخته په ډېره طریقه او غلط فهمي کې مبتلا یو. زموږ انداز دا دی چې ملک وو نو دا خو د مشتاق ملک او بیا چې یو حکومت وو دا خو نو د پبلک او دا هر ملک به دا خپلې فیصلې په خپله اراده او په خپله منصوبه دا تر ګردو لویه غلط فهمي ده د سیاست په میدان کې چې موږ پکښې مبتلا یو. دغه دنیا چې دا زموږ په ذهن کې ده دا په 15مې پېړۍ پورې داسې دنیا وه لکه چې دا زموږ ذهن دی او د سیاست په تاریخ کې و هغه دنیا ته د شهرو دنیا ویله کېده. کله سیف الله یو شهر و شاوخوا بې آبادي د دغه حکومت حصه وه. پر دغه شهر به باچه و، باچه به د خپلې ارادې و له نورو باچهانو سره بې که د سیالۍ نه وه د غلامۍ رابطه بې نه وه نو فیصلې دې په خپله ثوابدید باندې کولې. نو چې په یوه باچهي فتح شومه کله سیف الله بې واخیسته باچهي به فتح شو بیا به روغ له پسې ورتر شو بیا یې بله باچهي واخیسته بیا به دیرې له پسې ورتر شو بیا یې بله باچهي واخیسته. دا هره باچهي له بلې بېله پر خپلو پښو ولاړه د خپل ثوابدید مطابق یې فیصلې کولې. دغه دنیا چې د سیاست په تاریخ کې و دغه د شهرو دنیا ویله کړي دا تر 15مې پېړۍ پورې وه. نن 600 کاله هغه زړه ده. په 14مه پېړۍ کې چې مغرب راپورته شو او په تمامه دنیا باندې خپور شو تر 19مې پېړۍ پورې مغربي اقوامو که جرمن وو که جاپان وو که انګریز وو دا ټوله دنیا یې تر خپله سینه او لښته لاندې چې څه وخت مغربي اقوام پر دې ټوله نړۍ پر وچه او پر ننده او پر فضا باندې حاکم شو. له هغه بعد د دوی په خپل مابین کې د سیالۍ منځلسونه پیدا شو. جرمن وځان ته تر ګردو نجیب او شریف په وویل او مقصد یې دا و چې په ټوله نړۍ باندې حاکمیت محل د انګریز په حاکمیت کې په لمر پرېوت هغه تر ګردو ځان شریف او نجیب واله. په 1914 کې د دغو دوو قومو او د دغو دوو مملکتو د فوجو پر سطحه باندې په نړۍ جنګ روان د 1914 تر 1918 پورې خلافت عثمانیه او جاپان او جرمن دا اتحادیان په 1918 کې آثار ښکاره شو چې د جرمن تله پر ملکي کېدو ده او دا جرمني سره د اتحادیانو په جنګ کې شاکشات په 1919
کې د امریکي صدر په سالسي باندې د فرانس پر حکومت پیرس کې د دوی په مابین کې ناستې وشوه د جرمن او د انګریز. په هغه کې فیصله دا وشوه چې مغربي اقوام به خپلې مسلې په جنګ نه په جرګه لنډوي. له دا اتفاقه بعد په 1920 کې د مغرب د اقوامو جرګه تشکیل شوه په نامه د لیگ آف نیشن، یعنی د قومو جرګه، د مغرب قومو جرګه. دغې جرګې د دنیا پر سطح باندې د سیاست 3 اصول بدل کړل. یو اصل یې دا بدل کړ چې کوم قوم د دنیا پر کومه خطه او قومو باندې نن دا وخت حاکم دی، دا به براه راست حاکمیت پرېږدي، بالواسطه حاکمیت په هغه خاورو باندې کړي. بالواسطه معنی داسې لکه زموږ د لیویز یو سیلهدار وي بل یې اوزي وي، یعنی دا حاکم قوم به وشاته شي او د محکوم قوم افراد به ومخته ودرېږي. د ده فایده به دا وي چې پر تاسې باندې به د محکومې خطې د باشندګانو معاشي ذمهدارۍ نه وي، ولې و خلکو ته خو به حاکم ته نه ښکاره کړي، دا د محکوم قوم افراد به دوی ته حاکم ښکاره کړي. نو که ته څه ورسره کړه هغه د لیا شوي لیا قرضه. دویمه خبره دا ده چې و تاسې ته به د خطې باشندګان د پردیو خلکو په نظر ګوري او ځان به د خپل نه بلکې غلیم بولي. درېیمه خبره به بیا دا وي چې دا کوم ملکو باندې نور قومونه حاکم دي هغه به ستا د مملکت سرحدونه د لالچ په نظر ګوري. له دغو دریو سره مصیبتو د بچت کېدو لپاره مغربي اقوامو له پکار دا دی چې دوی ځان وشاته کړي، د خطې په باشندګانو کې خلک رامخته کړي، د ځان اوزي یې کړي د حاکمیت په میدان کې، و دنیا ته به او پبلیک ته به په نظر حاکم هغه ښکاره کړي. اصل حاکم به تر شا ناست وي، د معاشي ضرورتو مسؤول به هغه باندې کړي، د خلکو د عدالت نشته دی ګرځي، او لیکن اصل حاکمیت به د شا لخوا. خو د دغې منصوبې لپاره پکار دا دی چې ستاسې په محکومو خطو کې چې د اختلاف یو شکل دی، که په رنګ کې اختلاف دی، که په ژبه کې اختلاف دی، که په نسل کې اختلاف دی، که په مذهب کې اختلاف دی، چې د هرې سطحې او د هرې نوع اختلاف دی، دغه اختلاف ته دورې لمن ووهي چې لمبه شي او تصادم ځینې جوړ شي. نو د قومو تصادم به د ملکو د تقسیم لار خلاصه کړي او چې دوی له غمه خوله چچه نه شي، نو دا تقسیم به د ازادۍ په عنوان دوی قبول کړي. حالانکه تقسیم خو کمزوري راوړي. لہذا انګریزي ډکشنري کې چې تاسې د قومیت تعریف ګورئ یو نه دی، ژبه ده، نسل دی، رنګ دی، وطن دی، مذهب دی. دویمه خبره چې دوی د بین الاقوامي سطحې په سیاست کې بدله کړه هغه دا و چې تر اوسه پورې جاګیرونه مور و افرادو ته ورکول. له دې په هسې به جاګیر و اداره ته ورکول. هغه اسټبلشمنټ چې نن ستا د حکومت د چلولو وسیله ده، چې څه وخت دا تاریخي ملکونه تاسې د لټوټې کې یاسته
نو په هره کوټه کې به ستاسې د ده اسټبلشمنټ ولاړه شي دغه جاګړې ټوکړه به طور جاګیر و اسټبلشمنټ ته ورکړي او ذمهواري به یې دا وي چې د کور خرڅه به له جاګیره پوره کوي او مزید که چېرې خدمت موږ ځینې اخیست د هغه به کرایه وکړو لہذا دا د درېیمې دنیا ملکونه چې ورته وایي دا داسې ملکونه دي چې دا نوم یې د ملک مملکت تاریخ په جغرافیه کې په سیاست کې د ځمکې هغه ټوکۍ ته ویل کېږي چې سیمه څلور طرفه ښکاره او چې د کومې خطې سیمه څلور طرفه نه ده ښکاره هغه جاګیر وي مملکت نه وي د هغه معنا دا ده چې زور کړه زور به کړي که تا زور پر تر شو سیمه به د اوږده شي که د ده زور در باندې تر شو سیمه به د در لاندې شي لکه دا دلته په د بلوڅ علاقو کې چې دا مشران او سرداران او نوابان پر دغه ډګر باندې ګوډل ور وتړي پر کښېني وي بس چې د کوم یو زور تر شو سیمه یې اوږده شي چې هغه تر یې شي بیا دغه رالاړ لہذا دا جاگیر وی مملکت نه پاکستان رنگی ملکونه چې دي دا د اسټبلشمنټ جاگیر دی دا مملکت نه دی اوله غلط فهمي زموږ دا دویمه خبره درېیمه خبره چې دوی او زه دا بار بار وایم چې پاکستان برای اسټبلشمنټ دی اسټبلشمنټ برای پاکستان نه دی ولې چې اسټبلشمنټ د ایسټ انډیا کمپنۍ تشکیل کړی اسټبلشمنټ دی په 1900 غالبا 14 کې که په 1419 او پاکستان په 1939 کې 200 کاله په اسټبلشمنټ په عمر تر مصر نو دا مصر به د کسر څپړی شوي که به کسر د مصر څپړی شوي لہذا پاکستان برای اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ برای پاکستان دی درېیمه خبره چې پر بین الاقوامي سطح باندې دوی بدله کړه هغه دا وه چې دا کوم فوج چې نن تاسې د سیمو بدرګه پکوئ د سرحدو د آینده لپاره به د سرحدو مرکه په جرګه کړ خوب د سرحد بدرګه نه بلکې په خطه کې به ستاسې د مفادو بدرګه د خطې له استودیو کې لہذا د درېیمې دنیا فوجونه شي دا د سیمو او د سرحدو محافظ نه دي بلکې د هغو مغربي اقوامو د مفادو بدرګه د خطې له استودیو کې چې پر هغه خطه باندې په 19مه پېړۍ کې حاکم نو یو پکار دا دی چې که سیاست څوک کړي چې له حقیقته واقف شي په ځان سره په 1923 کې د خلافت عثمانیه آخري باچا سلطان عبدالحمید هغه دستخط وکړ د خلافت ټولې خطې په دنیا کې وي فرانس او انګریز دله وویشل په 1919 کې انګریز فلسطین له سلطنت عثمانیه داخل له خلافت عثمانیه داخل فتح کړی یعنی د حاکمیت لاسیه د خلافت له فلسطین وکشه او د انګریز حاکمیت په 1919 کې پر فلسطین باندې قایم په هغه زمانه کې د انګریزانو وزیر خارجه بالفور د یهودیانو یو بین الاقوامي تنظیم هغو له انګریزانو سره رابطه وکړه
چې ستا د جنگ خرڅه موږ پرېږدو، مګر ته و موږ ته دا خپله آبایي خاوره کې د استوګې اجازه راکړه. دا د انګریز په کابینه کې مسله پیښه له فیصلې بعد وزیر خارجه بالکو د دوی د سربراه پر نامه باندې خط لیکي چې ستا مطالبه د برطانیې کابینې تسلیم کړه او ته له دې په هسې په خپل آبایي ملک کې استوګه اختیار ورکړه. په 1939 کې په 19 کې دا پته شوې دي. په 1939 انګریز دا فلسطین و اقوام متحده ته حواله کړه. په 1948 کې د اقوام متحده د قرارداد له رویه څخه فلسطین پر دوو برخو وشکه. د نور پریوتو خوایا د اسرائیل په برخه ورکړه چې پر دا باندې که اسرائیل خپل ریاست قایم کړي اقوام متحده ته تسلیم کړي. د مرخطو خوایا و فلسطینیانو ته ورکړه چې که چېرې فلسطینیان خپل ریاست دلته قایم کړي نو اقوام متحده به تسلیم کړي. یروشلم چې دا د یهود او د نصارا او د مسلمانو د ټولو مقدس شهر دی، دا به خلاص شهر وي د اقوام متحده په تصرف کې. د دریو سره مذاهبو ته به اجازت وي په دغه کې د عبادت. په 1948 کې اسرائیل د خپل ریاست اعلان وکړ. اقوام متحده دا ریاست تسلیم کړ، مګر فلسطینیانو دا تجویز مسترد او د مسترد کولو دوه دلیل. یوه خبره د فلسطینیانو دا وه چې د فلسطین د خاورې 50 برخې تاسو اسرائیل ته ورکړي دي، 40 برخې تاسو موږ ته راکړي دي، د مځکې برخه تر اسرائیل زموږ لږ ده. دویمه خبره دا وه چې په عربو کې قوم پرسته تنظیم و. د یوه تنظیم جارج هبش سربراه و چې هغه عیسایي و. د قوم پرسته تنظیمو موقف دا و چې پر فلسطین د حاکمیت حق د عربو دی، د اسرائیل نه دی. لہذا دا دوه دلیله وو. برخه د مځکې لږ ده، د حاکمیت حق د عربو دی. تاسې راته وویل دا د مذهب جنګ دی که دا سیاسي جنګ دی. بیا په نتیجه کې دا وشو چې تاسې په خپله د مرکو خلک یاست، 40 برخې د مځکې وتا ته ورکوي کره. پر دغو 40 برخو چې سته خپله باچهي جوړه کړي نو به د کرنسي خپله وي، شناختي کارت به د خپل وي، پاسپورټ به د خپل وي. د دنیا د ملکو په فهرست کې به ته مملکت تسلیم یې. دا د نور هترې دعوه جاري ساته، دا د نور فلسطین د حاکمیت د عرب دعوه جاري ساته. نو کره در نسه دعوه جاري ساته. دوی هغه کره برخه و دعوه ته ورواچوله. استاد راته وویل چې دغه عقلمندي ده. نتیجه یې داسې شوه چې د اسرائیل او د عرب جنګ ولګېد. په دغه جنګ کې صحرای سینا له مصر لاندې کړ، اردن یې لاندې کړ، شام یې لاندې کړ او د فلسطین ځکه یې لاندې کړ. نن له فلسطینیانو سره په 40% ځکه کې
صرف 14% لکه نو دا جنګ ګڼ وکړ کې تاوان په دا کې د هیڅ اختلاف نشته چې فلسطینیانو حمایت پر انسانیت باندې لازم لیکن دا حمایت په نوعیت کې فرق دی آیا د فلسطینیانو جنګول حمایت دی چې 10% یې له لاسه ووته چې دا 14 هم پسې ووځي او که د فلسطینیانو جوړول حمایت دی چې مرکه یې وشي او خپل ریاست یې قایم ځینې سیاستدانان بیا یې شمول د فلسطینیانو حمایت د فلسطینیانو په حمایت کې چا ځینې بیا وایي چې د اسرائیل ریاست منلو پر ځای د فلسطین ریاست مني ریاست د فلسطین اعلان کړی کله دی دا خلک غولوي ولې اسرائیل خپل ریاست ډیکلیر کړی دی اقوام متحده منلی دی نن د فلسطین د خپل ریاست اعلان وکړي څوک یې مني نو زه دا وایم چې سیاست غولولو ته نه وایي پوهولو ته وایي او په 1901 کې غالبا یاسر عرفات مرحوم پاکستان له راغلی و د سپیکر له طرفه اعلان وشو چې یاسر عرفات به د پارلمان و مشترکه اجلاس ته خطاب په هغه وخت کې زه په پارلمان کې وم زه ورته ولړزېدم چې تاسې د یاسر عرفات کمال و ما ته راوښیي چې دا یو د مشترکه پارلمان ته خطاب بې له دغې خبرې چې د فلسطینیانو معصومې وینې پر امریکا باندې د ډالرو په بدل کې خرڅې کړي بل یې څه کمال په دا کې مولانا عبدالستار ریاضي مرحوم د خدای وبخښي هغه ډېر جذباتي شو او ویل چې دا د خپله ذاتي رایه ده مایک پر باندې کې یو لوی شور جوړ شو ما ته ویل مایک به تاسې باندې چې پر خوله به څوک لاسره نه شي غلط مجلسونه ولې کوئ له هغه بعد یاسر عرفات مرحوم هندوستان له ولاړ په هندوستان کې د هندوستان د موقف حمایت وکړ د کشمیر په باره کې بیا چې به زه چېرې پارلیمنٹ هاؤس له راتلم او ما له به ممبران په مخ راتلل مولانا آپ نے بڑے پتے کی بات رنچوٹ وہاں جا کر کے اس میں حمایت کی نو ما ورته نو سیاست د مرچو او د دالو کار نه دی په سیاست باندې چې قبایلي خلک سوري په هر دي بازاري خلک دوري نه پړي ولې د قبایلي خلکو زندگی په جنگ او په مرکه کې راته رسېږي نو بازاري سړی په سیاست څه کوي لہذا دا اول جنگ په 18 کې ودرېده دوباره بیا جنگ شروع شو په 1940 کې بیا تر 1945 پورې دوم جنگ بیا د جرمن او د انګریز شروع په 45 کې جرمن او جاپان مطلق شکست وکړ جرمني ځله ماته جاپان محکوم شو دغه بعد په دنیا کې 15 قومونه پاتې شول امریکا برطانیه فرانس چین او روس بل جنگ چې کېدای بیا به دغه په جنگ کې ولاړ لہذا د امریکې په ریاست کیلیفورنیا کې یو شهر دی په نامه د سان فرانسیسکو په دغه کې دا 15 ملکونه او قومونه سره کښېناسته چې اوس خو موږ په خپله رډ بډ ولته ودرېدو څه به کوو د هغه لپاره دوی یو نوی دستور العمل د پوره دنیا د سطحې تشکیل کړ چې هغه ته UN چارټر ویل کړي یعنې د اقوام متحده دستور العمل او د اقوام متحده دغسې دوې ادارې دي لکه زموږ یو جنرال اسمبلی ده لکه زموږ قومي اسمبلی موږ په قومي اسمبلی کې نمایندګي د مردمشمارۍ پر بنیاد د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې
د دنیا د سر چې څورې انتظامي یونټان دي د دغو 15 کس او یو بیا د اقوام متحده سلامتي کونسل دی د هغه حیثیت زموږ په سینټ باندې دی په سینټ کې نمایندګان ناست دي یعنې د صوبو نمایندګان او د سینټ نمایندګان هر یو د خپلې صوبې د حقوقو دفاع او وکالت لہذا اقوام متحده کې د سلامتي کونسل پاخه ممبران چې له ځایه نه شولي 5 دي امریکا برطانیه فرانس چین د دغه د ټولې دنیا د سکې ځان مالکان او باچاهان جنرال اسمبلی چې هره فیصله وکړي او قرارداد پاس چې په دغو 5 کې یو وویل چې زه نه منم دا داسې دی لکه د یوې صوبې د سینټ ارکان چې په اتفاق ووایي چې زه دا قانون نه منم د قومي اسمبلی پاس کړی دی دا قانون نه شي پاسېدلی لہذا دا نن دنیا چې ده دا شیندلې دنیا نه ده دا د تسپو د دانو غوندې پسپڼسي فیلې دنیا ده د اقوام متحده دستور العمل د دغو ټولو ملکو لپاره سپڼسی دی او په سر کې امریکا ده لہذا دا نن چې تاسې د کشمیر په باره کې څه مجلسونه اړوئ د کشمیر د هندوستان د تقسیم په دوران کې فیصله دا وه چې په 1940 کې چې کومه مردمشماري شوې ده په دا مردمشماري کې چې په کومو علاقو کې د مسلمانانو اکثریت دی دا به پاکستان دی چې د هندوانو اکثریت دی دا به هندوستان د علاقې تشخیص نه دی څوک چې علاقه څه دی د دغه مسلم اصول لرویه داخل د 1940 د مردمشمارۍ مطابق نن چې د ګرداسپور ضلع له موږ سره نه ده او له هندوستان سره ده دا د 1940 د اګست د 15 تاریخ هندوستان رښتیا وایي موږ دروغ دومره خبره دا ده چې دنیا ته دا وایم چې دا اوس یې نن تاسې پاکستان بولئ دا خو د جناب پاکستان نه دی د جناب په پاکستان کې خو دا مغربي پاکستان دا د اوس وخت پاکستان نه دی او دا د دغه پاکستان په بنیاد کې اسلام نشته مسلم قومیت نشته دا نن چې و دا خطه ته پاکستان ویل کېږي غوټ مغربي ځینې لیکلی دي دا د احیا پاکستان دا خو د 1901 پاکستان دغه پاکستان خو د 1 یونټ په شکل کې بچت شوی پاکستان دی جوړ شوی پاکستان نه د دغه په بنیاد کې مسلم قومیت یو ورځ یو سړی پورته شو نارې یې شروع کړې خدا کے لیے ملک بچاؤ په دغه هوس کې چې دغسې اعتماد ناست سیاست د سړي داسې اعتماد به هملته ناست دا د بچت کېدو لپاره دی نه متحده هندوستان تاسې مات کړ د فکر پر بنیاد باندې مسلم او هندو متحده پاکستان تاسې مات کړ د نسل پر بنیاد باندې بنګله نسل و بنګلادیش جلا کړ د مغربي پاکستان 1 یونټ کړ یعنې واحد وطن دام پاته پر درې بنیاد باندې تاسې ملکونه ته اوس وشوي فکر نسل او وطن دا پاته پاکستان به پر 15 ځایه متویاست پنجاب دا وطن دی سند دا وطن دی بلوچ نسل دی پښتون نسل دی مهاجر د هجرت پر فکر متحد دی کراچۍ به جلا وي او د کراچۍ کیسه تاسې اوس واورېدو چې د کراچۍ شاوخوا حدود اربعین متعین کړ او له مرکزه سره نو ما ورته وویل 15 ځایه به تاسې دغه ملک بیا متویاست خو متویه موږ مه وو پښتانه یې ناوسي د اوسي نه ده که چېرې زموږ
طاقتور قوتونه ملک متوي موږ یې د پاتې کېدو وس نه لرو په مخ کې نه یو ولاړ که یې بچت کوي موږ یې د متېدو وس نه لرو په مخ کې نه یو ولاړ نو ته ما ولې وځې زما عزتونه ولې لوټې زما آبادۍ ولې ویجاړوې جنگ د چا ضرورت دی دا نن چې په دنیا کې خونریزي کوي ضرورت د چا دی تاسو پخپله راته ووایاست د پنجاب د چودري ډېره توده کړلې چې د دې خلک یې په لګن ته او که د دې خلک سره جوړ شي دا وایي په مابین کې نه وي د چودري ډېرې له خلک څه وغواړي په چودري د خلکو دعوې وي زما د اوبه اړولې دي زما د پول کړی دي زما د نوکري خوړلې ده زما د مالیه پرې کړ بین الاقوامي چودري د امریکا چې پر دنیا جنگ مسلط نه وساتي او دنیا د امن ګهواره شي دا ټوله قومونه به امریکا ته ګوته نه نیسي چې زما د فلانۍ تاوان کړی دي زما د فلانۍ تاوان ستاسو به یاد وي په 1991 کې چې د سوویت یونین فوجونه له افغانستانه شاته شو څلور خبرې د مغرب له طرفه د سیاست په منظر کې مشتهرې شوې یو داسې دنیا ګلوبل ویلج ده یعنې پوره ارض سلبه انساني آبادي دا یو کړی دویمه خبره دا وه چې نیو ورلډ آرډر وي پر پوره دنیا باندې به نوی نظام د حاکمیت دریمه خبره دا وه چې ډاکټر کیسنجر وایي چې د سوویت یونین له پسپایۍ بعد اوس موږ اصل مد مقابل په فکر کې اسلام او په قوت کې امت مسلمان څلورمه خبره دا وه چې د درېیمې دنیا ملکو سیمې پخې نه دي امید نن دغه جنګ چې روان دی دا د امریکې دی د ځان د حفاظت او د بقا جنګ دی او د امریکې فکر دا دی چې په ټوله نړۍ باندې د حاکمیت حق له ما سره دا نن چې موجودې نقشې دي دا د هغو قومو د خواهش او مفاد مطابق دي چې په 19مه پېړۍ کې حاکم نن د دنیا نقشې داسې پکار دي چې زما د مفاد او د خواهش مطابق لهذا په دغه خطه کې به دا نوې نقشې د قومو پر بنیاد اچوي پښتون دی بلوچ دی پنجابی دی سندھی دی مهاجر دی افغانستان که د دوی منصوبه سر ته ورسوي افغانستان به د فارسي او د پښتو پر بنیاد نه کوي فارسي به د تاجک او هزاره او ازبک پر بنیاد نه کوي پاکستان به په 15 ځایه به کوي دا نن چې نواز شریف او زموږ قوم پرسته پر تندي ځله څکي په دا تاسو پوهېږئ چې په دې کیسه څه ده هغه هدف یې مشترک دی چې د ملک متول بلوچستان یې زه مظلوم یم سند یې زه مظلوم یم خیبر پښتونخوا یې زه مظلوم یم مهاجر یې زه مظلوم یم چې پنجابی هم نارې چې سجاد پنجابی جاک تیرې فرد ملک یې په پاکستان کې پاتې بیا چی لہذا دا داسې منصوبه نه ده چې صرف نواز شریف دی اسټبلشمنټ شریک دی کله له ما خلک پوښتنه کوي چې د اسټبلشمنټ به څه ګټه زه یم په منګلا چې مزدور سړی ولګوي او یا ته نړیواله مزدوره پوښتنه وکړي چې څه تور دي بولي دا یې تور دي خو خاوند بولي خو مخ روزانه راځي دا زموږ پاکستانیان د کرایې مخلوق دي او دا مجلس تاسو زما له خولې اورېدلي چې پاکستان بین الاقوامي څوک دی د مزدورانو دلته ملا د فتوې لپاره فکر راوي زه ورته وایم چې امریکا جنګ د امریکې وي دا د تنکیو ځوانانو د مرکندۍ سوي به دا کیکای ملایانو او کنفرسانو اخیستې لغت باندې وپوره کول ملا به د جهاد په فتوا د تنکیو ځوانانو مرکندۍ ورکوي کنفرس د ازادۍ په ناره ورکوي تاسې راته ووایاست چې پوره دنیا د توحید وخواته روان وي ملا او کنفرس به یې تفریق له بوځي ته به دا قومونه په تباه لہذا پکار دا دی دا نن چې کوم حالات روان دي ما په نسبت باندې طالبان او افغانان د ترکیې موجودګي په افغانستان کې مسترد کوي دا معقول طریقه ترکیې د نیټو حصه
د ترکیه او د امریکې کردار په شام کې یو دی. په مصر کې، په لیبیا کې، په عراق کې، په شام کې د دوی دواړو کار یو. امریکا او ترکیې ته لالچ ورکوي چې د خلافت عثمانیه فتي ته ځان ورسول د حمایت کوو، معنا ته جنګونه کړه یا به زه او دوی یې مېړه ورته ورته وخړې اوبه ته بول ورډولې یو به مشي ولې مړه خو زه ته ځامن هغه چې ټوک وایست ولې هله ځامن ولې چې په اعظم ګاډن ته ګډوي هم زه ته ځامن د امریکې دغه شی لهذا دواړو طالبانو او افغانانو ته د ترکیې موجودګي په افغانستان کې مسترد کړي دا معقوله ده. امریکا په دنیا کې د شیعه او د سني جنګ پیدا کول غواړي. په مشرق وسطا کې چې دا خلیجي ممالک دي په دا کې به دا نقشې د مذهبو پر بنیاد کوي، شیعه او سني. بیا به جنګ د ژبو پر بنیاد پیدا کوي. په شیعه کې به جنګ د عرب او د عجم پر بنیاد پیدا کوي. په ایران کې خوزستان دا د عربو ولایت دی، نن هم په هغه کې مظاهر راوړي. دلته به دا د قومو پر بنیاد باندې نقشې جوړوي او بیا به جنګ د مذهبو پر بنیاد پیدا کوي. او داسې نه په 1914 کې پاکستان طالبان په ماسکو کې روس او چین ته حواله کړي. او تاسو به چې څوک له سیاست سره وابستګي لري د هغو به دا یاد وي چې چین، روس او پاکستان په ګډه اعلامیه جاري کړه چې د طالبانو امارت اسلامي په افغانستان کې زموږ لپاره ناقابل قبول دی. پاکستان د اقوام متحده وحق قرارداد ته اوټ ورکوي چې په کوم قرارداد کې القاعده دهشتګرد تنظیم دی، مګر اسامه عمر په شهادت نو هغه ورسې د ورکړی دی چې دهشتګرد کړی دی، هغه د صحیح دی که د دغه وینا صحیح دی شهید دی. د ملایانو چې مړ شي هغه یې شهید دی، قاتل یې مجاهد او طالب بختور خلک فرق یې نشته چې مړ شو هغه یې شهید شو، چې په مړ وژلی دی هغه مجاهد او طالب. لهذا ما تاسو ته وینا چې پښتانه یې تور د ټوپک نوم په نوم مه اخله او دغه اور د اوړي په داسې بدلې را او دا به را اوړي زموږ له لاسه یا د ملا له لاسه یا د کوم پرست له لاسه. لهذا هغه شاعر وایي لباس यहाँ से को राजन अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान लदे बाप